ہر کوئی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا پشتونخوا کا قاتل، پشتونوں کا قاتل، پلانا ڈنگرا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی پارلیمانی پشتون سیاست مداروں کی بات کر رہا ہوں. تو خوددارہ مہربانی کرے ان قاتل کا نام لے. 77-78 سالوں میں آپ لوگوں کو پشتون کا قاتل معلوم نہیں ہے کون ہے؟ مہربانی کرے نام لے اس کا، عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دیر میں خطاب میں کہتا ہے کہ پاکستان پر کچھ قابض لوگوں نے ہمارے جرگے کے مہمانوں کو اٹھایا. وزیر اعلیٰ صاحب پہلے تو ان قابضوں کا نام لے. دوسری بات یہ ہے کہ پشتونخوا سے لوگ کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہو، صوبائی اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اب تک کور کمانڈر سے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر آپ صرف نام کا وزیر اعلیٰ ہو تو ان پر ہمارا کیا؟ یا صرف اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے، آپ صرف نام کے وزیر اعلیٰ ہو؟ سیدھی بات ہے، یہاں امریت ہے، جمہوریت نہیں. یہاں عدالت نہ انصاف دے سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ انصاف دے سکتا ہے، نہ پارلیمان انصاف دے سکتا ہے. پارلیمان بھی غلام ہے. 2-3 دنوں سے میڈیا پر ترانے کی بات چل رہی ہے کہ ترانے کی عزت اور وقار کی بات تھی. سوال تو یہ ہے کہ ترانہ بہتر ہے یا انسان بہتر ہے؟ یہاں پشتونوں کی 85,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ان ریاست نے قتل کیا ہے. جب قاتل معلوم نہیں ہے تو ریاست قاتل ہے. ہمارے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے، مگر ہم مر رہے ہیں، یہ ریاست ہمیں مرواتے ہیں. کالیا یہ سنو، آپ کی غم فکر ترانے کی ہے، مگر ہمارا غم اپنے باپ دادا اور ہمارے بچوں کی ہے. ہمارے عورتیں بھی عزت ہو چکی ہے. اور یہ ترانہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یہ انسان کی بنی ہوئی چیز ہے. پہلے انسان کی عزت اور انسان کی وقار ہے، بعد میں ترانے کی وقار ہے. یہاں لوگ مر جاتے ہیں پشتون صرف. پرویز مشرف نے کہا تھا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں. صاف بات ہے، یہاں بادشاہت ہے، امریت ہے، فوجی کا ہے. اور شرم کی بات تو یہ ہے، اپنے پشتون دلالوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آ رہا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں اور عورتوں سے؟ یہ پشتونخوا میں جو لوگ مر رہا ہے، یہ پشتونخوا میں جو لوگ مر رہا ہے، ان لوگوں سے آپ کو شرم نہیں آ رہا ہے؟ آپ اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ریاست ترانے کی بھی حرمتی ہو گئی ہے اور ترانے کی وقار کی خیال رکھنا چاہیے. لعنت آپ کی پشتوں پر. آپ خود کو پشتون بھی کہتے ہیں. د سهیل افریدي نه د پی ټی آی نه غوښتنه کوو، دغه ځوانانو نه هم غوښتنه کوو چې تاسو را سره هم غږ بدرګه کوي. دغه ریاستي ظلم جبر په دې هیڅکله پی ټی ایم نه شاته کیږي، نه شاته شو. دا اوله ورځ نه ده، نه اول ځل دی. د 8 کالو راسي، بلکې د 10 کالو راسي مې مشران وژني، نو د 9 کالو راسي د پی ټی ایم ځوانان زنداني کوي، وژني، مګر په شا کېدل نشته دغه لارې، او نه دوی داسې کولی شي چې دا خاموش کړي. نن سبا هر سړی منظور پښتین دی، زه خپله منظور پښتین یم. زما په څیر بله دنیا ځوانان، دغه کم خلک چې سیاسي اختلاف ورسره کوي، پارلماني ګوندونه، دوی هم د منظور پښتین بیانیه خپله کړي. دوی سره هم نن سبا بل داسې کیپسول ورسره نشته چې ولس ته یې ورکړي، هماغه د منظور پښتین خبرې دي کوي. مګر اوس د پی جی آی نه غوښتنه کوو چې څرنګه ظلم مو وکړو، په جرګه کې مو وخت ورنه کړو، جرګه د قام وه، د قام د مسایلو وه، باید هر سړی غږېدلی وی، تاسو وخت ورنه کړو. اوس خبره په دې کوو چې صوبایي حکومت د چا دی؟ د پی ټي آی دی. جرګه چا را جوړه کړې وه؟ سهیل افریدي پی ټي آی را جوړه کړې وه. اوس باید تاسو زمونږ سره کلک ودرېږئ او کلکه غوښتنه وکړئ. زمونږ دغه مشرانو اندازتن سره د کشرانو چې نیولې شوي دي 5-6 ملګري، نو د هغوی نن 48 غنټې وشوې، د اوسه پورې درک نه لګي، نه کومه تاڼه، نه کومه اداره قبلوي لاپته کېږي. دا خو د پښتونخوا په خاوره و، د دلته نه یو سړی څنګه بېدرکه کېږي؟ دغه ادارې څه کوي؟ دغه پولیس ادارې څه کوي؟ آیا دوی ته دومره پته نه لګي چې دا څوک لا درکه کوي، څوک یې غیبوي؟ ښکاره پته ده. پنجاب وفاقي حکومت دا چې ته ناست یې، دا ستا صوبایي حکومت اختیار د چا دی؟ د بل چا دی. که ستا اختیارات وي خو تا ته به د پښتونخوا دننه پته لګېدلی چې آیا څه کېږي څه نه کېږي. ښکاره پته ده دلته ستا هم اختیار نشته، د وزیر اعلی هم نشته، مګر چې په نامه راغلی او ناست یې، اوس را سره غږ بدرګه که. دغه ځوانانو نه غوښتنه کوو چې که په ټویټر کې ټرینډ چلي هم را سره غږ پورته کوي، او په سوشل میډیا باید د پوسټ د لارې وي، د ویډیو د لارې وي. موږ هېڅکله خاموشي نه اختیاروو. کومه چې د ولس غوښتنه ده او د قام او د وطن خبره ده، د سر په قیمت یې کوو، خو کوو یې. غټ اختیار در سره مرګ دی، او د مرګ نه دی. دغه ځوانان چې دا کم ونیولي دي، دوی ډېر پخوا د دغه خبرې تیر دي، په دغه خبرو دوی نه ډارېږي. مننه.